د چاپې سهار د اتلانو کارنامې څلورمه برخه. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره. د منبر او سنگر پالونکې کورنۍ د زمریالیو ټاټوبې د علمیت لپاره هم ګڼ خدمتونه ترسره کړي. د غازي هیواد له غیږې داسې پوهان لرو چې نومونه یې تاریخ کې ثبت دي. دوی د علم لپاره تاریخي خدمتونه ترسره کړي لکه ملا علي قاري رحمه الله، ابو حاتم محمد بن حبان تمیمی بستی، شاعر او کاتب ابو الفتح علي بن محمد بستی، سید جمال الدین افغان او ګڼ نور. بلخوا بیا چې کوم یرغلګر د هیواد په لور په برندو سترګو راکتلې، مقابلې ته د دې هیواد وګړو داسې مهال را دانګلي چې قیادت او مشري د همدې علماو په غاړه ده. بیلګه لاندې را اخلو. د میدان وردګو جغتو ولسوالۍ د مولا کلي د مرحوم مولوي فیض محمد کورنۍ د علم د نشر او اشاعت لپاره پراخ خدمتونه ترسره کړي. دوی په خپل کلي کې مدرسه لري چې اوس مهال هم پکې د دیني علومو تیږي تنده ماتوي. مولوي فیض محمد د میدان وردګو په سطحه لوی دیني عالم و چې د سیمې اکثره علما یې شاګردان دي. نوموړی متقي، فو او مؤدب علم و. شیخ الحدیث محمد شریف حلیمی چې د نوموړي علم د شاګردۍ ویاړ لري ویل یې یوه ورځ مولوي صاحب درس کې راته وویل زما څخه د استاز په وړاندې یو ځل لویې بې ادبي شوې. موږ وویل ممکن له استاز سره لوی مشکل رامنځته شوی وي. مولوي صاحب وویل یو ورځ د استاز د زوی تر مخ روان شوم. بل طرف بیا دوی د حماسو میدان هم خالی نه دی پرېښی. د انګریزي، روسي او امریکایي ښکېلاک په وړاندې ګرم سنګرونه د خپل سر په نظرانه پاللي. راځئ قدرمنو اورېدونکو، د دغې کورنۍ د هغو ظلمویو سره څو شېبې پاتې شو چې د دریو ښکېلاګرو په وړاندې د غزا له ډګر وروسته خپل نظرونه پورا او د شهادت معراج ته هسک شوي. لومړی شهید الحاج مولوي دوست محمد د علم د شنه اسمان ځلانده ستوری و. د دیني علومو د خدمت په موخه د یاد ولایت سید آباد ولسوالۍ د ډاک بغرۍ کلي کې درس فعال کړی. د دیني تدریس ترڅنګ به مسلمانانو ته د وخت د انګریزي یرغلګرو په وړاندې د جهاد د فرضیت او فضیلت بیانونه کول. دغه راز به دوی د انګریزانو له شومو اهداف خبرول. بالاخره دغه روحاني شخصیت د انګریزانو له لوري د شپې په مهال د خپلو دوو شاګردانو سره د خپلې حجرې څخه راویستل شو او په شهادت ورسید. دوهم شهید د مولوي فیض محمد وراره ملا فضل محمد ولد ملا نور محمد و چې د میدان وردګو جغتو ولسوالۍ لویدیځ لوري ته پروت د غاري مرغ غره په جهادي مرکزونو کې د روسي تیرېګرو لخوا په شهادت ورسید. دریم شهید ملا عبدالحق د ملا فدا محمد زوی د مرحوم مولوي صاحب وراره د مزار په ولایت کې د طالبانو د تیر تحریک په مهال د دوستم ملیشو شهید کړ. څلورم شهید مولوي محمد ابراهیم د مولوي فیض محمد زوی د علمیت له ویاړ برخمن و. مرحوم مولوي صاحب به ویل زما په کورنۍ کې ابراهیم جان ته سترګې واوړي، زما کتابونه به همدی پالي او زما نه پس به زما په مسند کښیني. نوموړي یو سیاسي عالم و. په انګریزي به په روانه خبرې کولې. کله به چې هم سنګرونو ته تللو کتابونه به ورسره وو. هلته به هم طالبان او مجاهدین په جهادي او علمي فکر روزل. په 1901 هجري شمسي کال کې د زمري په 21 نیټه د میدان وردګو ولایت مرکز ته څیرمه د غلو غونډۍ سره د کیلجیم ملیشو سره د مخامخ جګړې پر مهال د شهادت لوړ مقام ته ورسید. پنځم شهید ملا عبدالهادي د ملا نور محمد زوی د مرحوم مولوي صاحب وراره د طالبانو د تیر تحریک په مهال په یونټ کې د ماین په چاودنه کې شهید سو. شپږم شهید مولوي عبدالحلیم محمد مشر زوی و. نوموړي د طالبانو د تحریک په مهال د پغمان د منتظر قطعې مشر او په غزني او میدان کې د امنیه قمندان په حیث خدمتونه ترسره کړي. بالاخره د تیر تحریک پر مهال په بامیان ولایت کې نادراکه شو. د نوموړي د ملګري مولوي محمد آصف له قوله د یاد ولایت د میدان هوایي د سر په پوسته کې زخمی شو چې هلته دوه ملګري هم د نوموړي د رایستلو په تکل ورغلل، خو بدبختانه چې هغوی هم د دشمن په کمین برابر او شهیدان شول. اووم شهید محمد سلیم فدایي د عبدالنصیر زوی د مرحوم مولوي فیض محمد لمسی و. تر وړې دورې درسونه ویلي وه. په 1988 هجري شمسي کال کې د امریکایي اشغالګرو په وړاندې جګړه کې د جغتو په بابړ خیلو کې د سرخوکو تیارو له لوري په بمبار کې شهید سو. اتم شهید
مولا کرامت الله حماد د حبیب الله زوی د مرحوم مولوي فیض محمد د تره زوی د جهاد د ډګر ځلانده ستوری و. لوی رب په لوړ غیرت او شهامت نازولی و. بالاخره په 1489 هجري شمسي کال کې مو له کلي ته څیرمه د غره په سر د ناټو د لشکرو په بمبار کې په شهادت ورسېد. نم شهید مولوي سلطان محمد وحدت ولد مولا اسماعیل اخوزاده د مولوي فیض محمد لمسی اتل او بهادر ځوان و. د امریکایي ښکېلاک په وړاندې ګڼې معرکې وپاللې. بالاخره په 1494 هجري شمسي کال کې د جختو او سید آباد ترمنځ د عبدالمحی الدین په غاشي کې په خپل ماین کې په شهادت ورسېد. لسم شهید غلام صدیق حماد د حبیب الله زوی او د مرحوم مولوي صاحب د تره زوی د کرامت الله حماد له شهادت وروسته د جهاد میدان ته راودنګل. د هغه ټوپک او چانټای په غاړه کړل. د شجاعت او غیرت بیلګه و. په جغتو سربیره د سید آباد ولسوالۍ د ګڼو کمینونو برخوال و. بالاخره د سید آباد ولسوالۍ د اتړي کلي ته څیرمه د پاخه سړک په 10 متري کې په قطار باندې د عملیات پر مهال په مرمۍ ولګېد او شهید سو. 11 شهید مولوي سیف الرحمن سعد چې په سنگر مشهور و. د مولوي محمد ابراهیم زوی د مرحوم مولوي فیض محمد لمسی لوی رب جل جلاله په جهادي ولولو نازولی و. کله چې په مخ تور خط ښکاره شو سم د لاسه د امریکایي یرغلګرو مقابلې ته ملا وتړله. نوموړی شهید د اصحاب صفا په پله روان و. د جهاد سره د علمیت د فضیلت دستار هم په سر کړ. په جهادي بهیر کې د شهید قاری عبدالرازق مجاهد د دلګي له فعالو سرګروپونو څخه و. په ماینونو کې ځانګړی مهارت لرلو. بالاخره د 1496 هجري شمسي کال د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د سیبیکې په کلي کې د امریکایي ډرون تیارې له لوري داسې مهال چې د مشرانو له جهادي مجلس را روان و د خپل مشر شهید قاری عبدالرزاق مجاهد په ګډون د 2 نورو ملګرو ملا عصمت الله او محمد جمیل مبارز سره یو ځای په شهادت ورسېد. د ویاړلې کورنۍ د شهادت داستان لا هم پای نه مومي. 12 شهید حبیب الرحمن اخوزاده د مولوي عبدالرحمن زوی چې د مرحوم مولوي صاحب د تره زوی کیږي د امریکایي یرغلګرو د ډرون تیارې په برید کې د ولایت د استخباراتو د مسؤل مولوي وحید الله جلالي سره یو ځای د سید آباد ولسوالۍ د لوړ کلي ته څیرمه په شهادت ورسېد. د سعد مولوي صاحب مور چې د ام کلثوم تاریخ یې ژوندی کړی. د کور څخه د خپل خاوند لیورونو او نور په ګډون ټول 14 کسان په شهادت رسېدلي. د هر شهید له شهادت وروسته به په خورا لوړ او دنګ عزم دا ویل چې لله الحمد چې بچان او کورنۍ مو په الهي دین قربانۍ ته آماده دي. دغه مورکۍ کله بچانو سره څومره مینه لرله خو د الهي مینې او د دین د مقدساتو د دفاع په موخه دا هر څه هیر کړي وو. یو ورځ د یادې مورکۍ زیارت ته ورغلو. ویلي د شپې په کوټه کې د ورسۍ څنګ ته سملاستم تر څو د ګران زوی سعد د موټر سایکل په غږ راویښه او زړه مې مطمئن شي. دغه مورکۍ ویل د سعد له شهادت 15 ورځې وړاندې زه او سعد د شهیدانو زیارتونو ته په موټر سایکل ولاړو. کله چې سعد موټر سایکل روانولو هلته یې پښې ایښي وې. دغه راز هلته ګرځېدلی و. کله چې شهید سو یو ځل بیا هدیرې ته لاړم. کله مې چې هلته د شهید مولوي صاحب د پښو پلونه ولیدل سخته ودرېدلم. اوښکې مې له سترګو روانې شوې او دغه پلونه مې ښکل کړل. درنو قدرمن اوریدونکو د پورتنۍ کیسې معلومیږي چې د زخمي ټاټوبې له غیږې دغه کورنۍ د هیواد ازادۍ ته څومره ګلابي ځوانۍ قربان کړي. د شهید مولوي سیف الرحمن سعد کور ته د نوموړي د شهادت پر مهال د دوی خپلوان ورتلل او ژړل یې پرې. د سعد مولوي صاحب مور ورته وایي د الله جل جلاله سپېڅلي کلام ټوټه ټوټه پروت دی. ټوله کورنۍ د الهي کلام د انتقام لپاره آماده ده. زما زوی سعادت ترلاسه کړی. د مسلمه امت وګړي باید د داسې کورنیو قربانۍ هیرې نه کړي. دوی د امت محسنین دي. راتلونکي نسلونه باید د دوی لار تعقیب او قربانۍ په ډګر کې اقتدا پسې وکړي. شهید دی طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی. طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی. یوا کفری طوفان یرغل کړی د دین په ګلشن. یوا کفری طوفان یرغل کړی د دین په ګلشن. ګلاب شهید دی او ریحان ورسره هم شهید دی. طالب شهید
او قرآن ورسره هم شهید دی طالب شهید دی او